موږ له تېرو 15 کالو څخه بیده یو. دا مخامخ چې تاسو وینئ دا تکیې چې پرتې دي بالښتان پر دغه باندې ما کاڼي ایښي دي. د دې مقصد دا دی په اردو کې ما د دې ټایټل ایښی دی سوتے رهو چې بیده اوسئ په هغه په داسې شکل کې چې په فرسوده رسم و رواج کې موږ تر اوسه پسا وي، په لا علمي کې پسا وي، په کرپشن کې پسا وي، په ظلم او په جبر کې موږ پسا وي. عقل او شعور یا خو موږ جان بوج کې ځان اچولی دی طلب یې نه کوو یا ناخبره یو. نو دا زما یو میسج دی وګړي د دنیا ته چې دا ماډرن دور دی، په دې کې باید چې موږ د دنیا سره اوږه په اوږه باندې تګ وکړو. دا کم تور رنګ چې ما لګولی تور ونوس کې ګرې ټون دی، یو مخصوصه باونډرۍ ده، په دې کې موږ ګرځو را ګرځو. زموږ سرکل په دغه ځای کې دی، د باندې وتنګ موږ نه غواړو یا موږ وتی نه سو. د دې دغه مقصد په فاین آرټس کې چې دی زیاتره کارونه چې دی هغه انډایرکټ راځي. نو اوس د دې سره ما سټیټمنټ هم لګولی دی، بیا داسې په زباني هم موږ داسې خلک چې څوک نور سره پوهېږي هغه ته بیا موږ سمجاوو. زما خپل کم ټیم چې دی هغه کلچر دی، زه پر پښتو پر بلوچي کلچر باندې کار کوم، د بلوچستان پر لټریچر باندې زه کار کوم. او د دې چې کومه خوبصورتي ده، کم ښایستوالی دی، هغه وګړي د نړۍ ته ښکاره کوم. د دې بنیاد هم دغه رنګه و چې یو نوی شی، یو نوی ایډیا یي، مطلب د کینوس څخه هټ کې، د رنګه څخه هټ کې، د سکپچرو د دا شیانو څخه هټ کې یو نوی ایډیا یي. نو دا ایډیا بیا ما سوچ پرولی، دغه ایډیا زما خوښه شوه، د همدارنګه ارینج کړو سره.